السلام علیکم. زه فواد باچا او نن زمونږ کوم لیبونه چې شروع کیږي دا دی سایبر سیکیورټي لیول 2. سایبر سیکیورټي لیول 2 دا وزارګه مګر سیټ ده. بای دی وی شټ مې هغه کړی هغه سری نه دا شټ دی سایبر پاشتو کې لیکل شي. Just kidding. نو سایبر سیکیورټي لیول 2 چې کوم دی دا زموږ سره ټوټلی لیب په دې لیبس کې به منګه ډیر کنفیګوریشن کوو. بل دا چې موږ به فایروال پالو الټو فایروال استعمالو او باغې کې بیا موږ د سایبر سیکیورټي فاونډیشن چې کوم دی هغه ټچ بیس کوو او بیا موږ نتورک سیکیورټي فنډامنټل چې کوم دی هغه به کې موږ ټچ بیس کوو. هغه نه بعد بیا چې کوم دی کلاود سیکیورټي چې کوم ده هغه نه بعد موږ بیا سیکیورټي اپریشن چې کوم دی خانو تاسو وسوي چې دا صحیح حساب کتاب دي خو په دې زما په دماغ کا نه کوي. ها نو که تاسو سایبر سیکیورټي لیول 1 نه کتره هغه خیر ما وایي زه هغه کمپلیټ کوم خو هغه نه کمپلیټ کوم پوه شوي هغه ډېر تیوري ده باغې کې لږ لیب شته نو ټول تیوري ده خو هغه وګورئ سید خامخه هغه اولنې چې کوم دی خامخه وګورئ ځکه چې هغه به تاسو له آیډیا درکړي چې یاره اډورسري څه ته وایي هغه دومره نه دی وکړه پوه شوي 20 لیکچرز دي چې 20 لیکچرز انشاءالله تاسو وکړل نو لیول 2 ته به تاسو بیا ډېر زیات مطلب دا چې ریډي شي بیا به تاسو دا صحیح کولای شي پوهیږئ به چې یار موږ دا سرټیفیکیشن ولې موږ کوو موږ ولې د خپل ارګنایزیشن چې کوم دی دا موږ سکیور کوو نو هغه بیسکس چې دي هغه خامخا وګورئ ځکه چې دا اوس موږ ورو ډیپ لیبس ته نوځو د دې سایبر سیکیورټي لیول 2 نه بعد به بیا موږ سرټیفاید ایتیکل هیکر ته نوځو بیا موږ هغه کې ډیجیټل فورنزیک ته ځو نو داسې لیبونه دي چې ټیکنیکل دي او بیا انشاءالله موږ یو انټرنشپ هم راغو هغه انټرنشپ چې دی هغه به د څلورو کسانو لپاره ګورو به څومره کسان خو هغه به هم چیلنجینګ دی پوه شوې هغې کې به موږ وانربلیټي چې کومه ده هغه به تاسو معلوموئ نو دا لیبونه چې تاسو وګورئ ایون دا به ډېر زیات بورینګ هم کېدی شي تاسو ته زه خیر میوزیک به د ما نه چلوي میوزیک به ستاسو لپاره بورینګ به دومره نه وي خو دا ده چې دا ضروری دی چې په دې ځان پوهه کړئ ارګنایزیشن کې چې کله هم تاسو هایر شوئ نو تاسو له دا فنډامنټل چې کوم دی دا فاونډیشن چې کوم دی سایبر سیکیورټي فاونډیشن چې کوم دی دا تاسو بیلډ دي اوس دا ګوره موږ راښکړی دلته په دې کې موږ فوکس کوو په دې فالو الټو کې فالو الټو چې دی دا فایروال دی دا یو فالو الټو چې دی دا فایروال دی د دې سایبر سیکیورټي اکیډمي چې کومه ده دې ښکلی یو تقریبا لیبونه دي دې سره اوس انفورچونیټلی کلی کې دا لیبونه نشته پوه شوې اوس ګوره هم مخې ته که زمونږ ویور زمونږ فالوور سیوا کېږي فالوور مطلب دی سټوډنټان زمونږ سیوا کېږي او خلک انټرسټ لري بای د وی موږ مانیټایزیشن نه کوو سایبر پشتو کې زیرو مانیټایزیشن نو هغې کې بیا موږ ګورو چې یا تاسو انټرسټ لرئ د هغې لپاره بیا دلته یو اس کې کمپنیان دي د هغو سره خبره وکړو هغو به تاسو له هم لیبونه پرووایډ کړي تاسو به ساین اپ کوئ خپل پریکټیکل هیکینګ به په هغې باندې کوئ خو هغه هله به موږ کوو انشاءالله چې یا تاسو کسان سیوا شي او هغه انټرسټ لري چې انټرسټ نه لري بیا موږ هسې په هغې باندې پیسې نشو ورکولی پوه شوې نو هغې دې باندې بیا موږ نور مطلب دی چې لیبونه به کوو د ټول نه مخکې په دې سایبر سیکیورټي لیول 2 لیبس کې پای دی دا د پاسه چې تاسو دا بورډ نه کنا دا ما په خپل باندې راخړې دا ورې کوډ مون دی ویم په دې سره باندې بیت کوین دی پای دی دا بیت کوین دی پوه شئ دا څنګه دا بیت کوین دی نو دغه ما راخړې دی پر ما غي د خیال شو ځکه نو زمونږ په دې کورس کې به موږ د سایبر سیکیورټي فاونډیشن باندې خبره کوو په سایبر سیکیورټي فاونډیشن کې زمونږ سره دي څه باقي کې به زمونږ سره ګوره تاسو دې خوا خوشم وګورئ سکای موږ له کوټې را نږدې به وځو اوس که تاسو دلته وګورئ نو زموږ سره راځي سایبر سیکیورټي فاونډیشن لیبس دی باغې کې به زموږ سره اولنی لیب چې کوم دی هغه به موږ ټي سی پي آی پي په ورچوال راوټر باندې کانفیګر کوو ګورو بیا موږ باغې کې د دویمې لیب چې کوم دی ډېر زیات زبردست لیب دی په دې کې دی مالویر انالیسس موږ به مالویر چې کوم دی هغه به انالایز کوو پوه شوې لیب 2 کې هغه پروسس دی هغې ته موږ په لیب کې یو مالویر چې کوم دی هغه موږ مطلب د ټرافیک په موږ جنریټ کوو هغه ټرافیک چې کوم دی هغه بیا موږ هغې باندې مانیټر کوو فالو الټو په تھرو باندې په دې فایروال کې نو فوکس زموږ په دې لیب کې چې کوم دی دا ټوټل کورس چې کوم دی دا فالو الټو باندې پوه شوې د هغې نه بعد چې انشاءالله موږ نور د سی ایچ ته ډیجیټل فورنزیک ته نو زموږ نور ټولز استعمالو خو په دې کې هم ما خیر لږ ټولز استعمال کړي دي زیلا شو نور داسې ټولز دي چې انشاءالله ان شیر تاسو دا کورس ګورئ په دې کې به تاسو هغه آیډیا ستاسو هغه فنډامنټل چې کوم دي هغه به ستاسو بل شي اوس دا پریکټیکل
لیبونه دی اوس کده ته څوک وایي چې دا هم زمونږ پریکټیکل دا هم پریکټیکل نه دی نو بیا خو راشي د خپل کمپیوټر په زه پرې دم چې دې کمپیوټر ته کېنه چې تاسو وکړئ چې ځکه چې دا خبره قاعده غوډه دینه مخکې به تاسو ورچوال انوایرنمنت کورس ما کوم راخړل دی کلاود چې کوم دی هغه به ډاونلوډ کړئ زنه ولې سمې باغې باندې پوه شئ خو اگین کې دې چې هغه تاسو وایي دا هونه کې پالو الټو سیب ځان ډاونلوډ کړئ یا فایروال باغې باندې خپل یو پریکټیس کوئ هغه اساس کې بیا موږ یو زیرو ټرست انوایرنمنت کریټ کوو بیا موږ اتنټیکیشن چې دی هغه به کنفیګر کوو او ټو فیکټر اتنټیکیشن چې کوم دی هغه موږ به څنګه فایروال چې دی هغه به سکیور کوو چې ټو فیکټر اتنټیکیشن چې دی لګوټي مطلب دا کار وکړي بیا زموږ سره trusted application چې کوم دی چې هغه موږ الاو کوو او نور چې کوم دی موږ بند کوو دا به زموږ سره ګوره په سایبر سکیورټي فاونډیشن کې پوه شوې دا تاسو یو قسم فاونډیشن یو بنیاد راغوي چې دا سری دا ډېر زیات بیسکس دي چې دا موږ څنګه کوو او په ټیکنیکل کې به موږ څنګه کوو دا اوس پورې موږ په سی آی اس پی کورس کې او په نورو داسې کورسونو کې به موږ دا یو قسم لاجیکل خبرې کولې اوس دغه لاجیکل چې کوم دي دا اوس موږ راوړو او د لیب ته به موږ دلته ورچو اوس زموږ سره دویم چې کوم دی ډېر زیات لازمي دی نیټورک سکیورټي زموږ سره ډیټا ان ټرانزیټ ده ډیټا ان یوز دی او ډیټا ان سټوریج دا ټول د انټرنیټ په تھرو باندې مطلب دا ډیټا چې کومه ده دا اوري اوس په موږ را نږدې کو دلته اوس که تاسو دلته خیال وکړئ خوشم نیټورک سکیورټي کې زموږ سره اولنې لیب چې کوم دی په دې دویمي سیکشن کې زموږ سره اولنې لیب چې کوم دی موږ به DHCP کنفیګر کوو دا غینه بعد چې زموږ سره ورچوال آی پی ایډریس دی هغه موږ کنفیګر کوو بیا به موږ پیکیټ چې کوم دی هغه به موږ کیپچر کوو په ویدن فایروال کې او انالایز کوو بیا هغه فیکټر چې موږ کله کیپچر کړو بیا موږ هغه انالایز کوو دا غینه بعد چې کوم دی ډیجیټل سرټیفیکیټ چې کوم دی هغه موږ څنګه مینیج کوو ډیجیټل سرټیفیکیټ موږ تاسو وخیو چې ډیجیټل سرټیفیکیټ چې هغه څومره اهمیت لري څومره امپورټنت دي هغه نه بغیر چې نو ویب سټ هم صحیح نه ښکاري هغه نه بعد هغه نه بغیر کمیونیکیشن هم د نور سکیور چینل سره نه کیږي نو ډیجیټل سرټیفیکیټ چې اټس ا very good thing بیا زموږ سره دلته دی چې موږ به SSH ټرافیک چې کوم دی هغه به موږ ډیکریپټ کوو پوه شوې هغه نه بعد موږ سره SSL انباوند ټرافیک چې کوم دی هغه به موږ ډیکریپټ کوو اته هغه موږ تاسو خو او د فایروال لاکس چې کوم دی هغه به موږ څنګه بیک ګوره نیټورک چې کوم دی هغه ډېر غټ یو په دې باندې دا ټول انفارمیشن چې کوم دی اوس تاسو لګیم هم د نیټورک په تھرو باندې تاسو انټرنیټ په تھرو باندې تاسو سره دا او زما دا ویډیو تاسو ګورئ دا کمیونیکیشنز کوم لګیم موومنت کوم څه انفارمیشن تاسو راځي دا ټول انفارمیشن چې کوم دی هغه د نیټورک په تھرو باندې کیږي د نیټورک چې دی دا زموږ سره هایوی دی هایوی پوه شوې کله چې یو موټر وی 2 کیلو په منځ کې ټول انفارمیشن چې کوم دی ترانسپورټیشن چې کوم دی په دې هایوی باندې زی پوه شوې ټول خوراک دی او هغه هر نمونه دی که سړی هسپتال ته ځي هغه هر چېرته ځي دغه یو هایوی استعمالوي نو زموږ سره په ټیکنالوجي کې نیټورکینګ چې کوم دی نو نیټورکینګ زموږ سره هایوی دی په دې په تھرو باندې موږ کمیونیکیشن کوو دا کمیونیکیشن چې کوم دی دا په نورس چې کومي دا هغه په تھرو باندې یو بل سره کنیکټ کوو او دنیا په بل ګوټ کې سړی ناسي خو هغه کمیونیکیشن چې کوم دی نو هغه یو بل سره کېږي ها اوس زموږ سره دریم سیکشن چې کوم دی موږ فوکس کوو په کلاود سکیورټي فنډامنټلز کې اوس کلاود سکیورټي فنډامنټلز زموږ بس په دې کې زموږ سره ګوره لیب چې کوم دی دا خیر موږ یو شارټ غونډه کې لیبس په دې کې هغه سری چې تاسو به بور کېږئ نو په دې کې به زموږ سره موږ په سنسټیو ډیټا چې کومه ده هغه که سوشل سکیورټي نمبر ده سوشل سکیورټي نمبر دی که شناختی کارت نمبر دی که ډیټا برث داسې نور داسې پرسنل آیډنټیفایر انفارمیشن دی چې هغه تاسو وایي چې هغه چا سره شیر نشي نو هغه ټول به موږ په دې کې هغه تاسو ته ښیي چې دا موږ څنګه پروټیکټ کوو بیا ګوره موږ به د انټرنیټ چې دی د دې د فایل بلاکینګ چې دی فایل نه موږ څنګه بلاک کوو دا ډېر زیات یو لازمي ټول دی او پروسس دی په دې پروسس چې تاسو پوهې ځکه چې کله هم تاسو په ارګنایزیشن کې کار شروع کوو as a cybersecurity analyst or as a cybersecurity engineer or cloud security engineer or security network security engineer or analyst whatever پوه شوې تاسو له خبره غیدا د ټول نه مخکې به هم دا پکاري خپله مې وچېږي روژه ده پوه شوې تاسو دا پکاري چې یار موږ به د آوټساید دا تھریټ چې کوم دي څوک چې فشنګ ایمیل وکړي د هغه PDF راولېږي هغو سره ورډ ډاکومنټ دي دا چې کوم راځي دا موږ څنګه سکیور کوو مطلب دا موږ څنګه بلاک کوو دا خلک به موږ څنګه پرووایډ کوو خیال دې کړی په کمپنۍ کې خلک چې دی نو هغه اټس ا ویری ډم پیپل پوه شوې خلک ډم دی مطلب دا ډم په دې دی چې یو خو هغو ډېر بیزي
انټلیکچولی هغه ډېر هوښیاران دي خو ایز ا پریکټس چې کوم دی خلک ډېر زیات ډم په دې دی چې په دې ځان هغه نه کړی پوه شوې لیزي دي هغه هر یو شي باندې کلیکینګ کړی اوري هغه چې یو شي باندې کلیک وکړو ګوره یو خبر ته فیشینګ ایمیل چې راشي اوس ورته هغه نه مخکې دی راځم دی فیشینګ ایمیل چې کله هم کمپنۍ ته راشي د هغې دا مطلب دی چې هغه ټول ډیفنس سیسټم چې کوم دی هغه بایپاس کو ستا ایمیل انباکس ته راورسېد دا مطلب دا چې اټس ا very very dangerous thing پوه شوې ځکه چې په کمپنۍ کې دنیا شی لیرز دي زموږ سره لاجیکل لیرز دي زموږ سره ټیکنیکل لیرز ټیکنیکل لاجیکل یو شی ټیکنیکل لیرز دي دا ټول ټیکنیکل لیرز چې کوم دي د نه دا فیشینګ ایمیل په لاجیکل تھرو باندې راغی دغه خان اوس بیا واپس موږ د کلاود سکیورټي ته راشو کلاود سکیورټي کې بیا موږ ګلوبل پروټیکټ چې کوم نه هوست انټرنل پروتوکول چې کوم نه VPN چې وته وي VPN چې کوم دی موږ په کمپنۍ کې به VPN موږ څنګه برابر او کانفیګر کوو په څنګه لیب نمبر 4 ډیر زیات امپورټنت دی وای ګوري موږ به د کمپنۍ چې یا د VPN سیټ اپ کوي موږ په بده کې VPN سیټ اپ کوو موږ په Palo Alto په تھرو باندې VPN سیټ اپ کوو ګلوبل پروټیکټ چې کوم دی دا د Palo Alto یو د کمپنۍ خپل ټول دی دا VPN چې کوم دی دا کمپنیان لپاره دی کله چې هم یو بل کس ته هغه اوس په سواد کې ما یو کس دی هغه په اسلام آباد کې دی او هغه چې دی نو هغه ډیټا د ایکسس کوي نو هغه به دغه VPN چې دی کنیکټ کړي او VPN چې دی هغه کې دغه ډیجیټل سرټیفیکټ دی بیا واپس ایکسکیوز می بیا واپس نو کله چې هغه ډیجیټل سرټیفیکټ چې دی هغه کنفیګر شوی او هغه بیا موږ په دې سدینوم دی په دې VPN په تھرو باندې په یو بل سره کمیونیکیشن وکړي هغه ټول ویریفیکیشن وشي او کس چې کوم دی هغه له ډیټا ایکسس موږ ورکو بیا دا غنه بعد موږ یو کنټینر vulnerability scanning به موږ vulnerability موږ سکین کوو چې یا دا vulnerability به موږ څنګه سکین کړي دا زموږ سره شو درې لیبونه درې سیکشن شوي په دې کې جدا جدا لیبونه دي خو زموږ سره درې سیکشن شوي اوس زموږ سره لاست but not least سیکشن چې کوم دی هغه د security operation fundamentals security operation fundamental بایجانا دا چې کوم دی کنه دا ډېر زیات یو لازمي دی واپس هم وګورئ د دې نمبر 4 چې کوم دی تاسو له پکار دی چې تاسو وایي چې روزانه سکیورټي انالیست راوما انجینیر زمانه راخشي زمانه څه شي راخشوي نو تاسو له پکار هم دا کنه چې تاسو له کلاود Cybersecurity or network security شو دا دا درې وانه چې تاسو په دماغو کې مطلب دا چې پوه شي په دې باندې چې د مقصد سره دا موږ څنګه په دې انفارمیشن موږ څنګه ځان پوهه کوو چې د دې نه نوې پوهه شي نو په سکیورټي اپریشن روم کې چې د دې ویل کې SOC پوه شي سکیورټي اپریشن کنټرول سیستم یا سنټر SOC C راځي او SO whatever so کمپنۍ خپل نوم ورکړي نو زموږ سره دا نمبر 4 چې کوم دی په دې کې به زموږ سره یې په دې کې زموږ سره دي اته لیبونه موږ کوو دا اته لیبونه چې دي دا څه دي اولنې لیب چې زموږ سره کوم دی هغه د نیټورک ټرافیک انالایز موږ به د نیټورک د ټرافیک چې کوم دی هغه موږ انالایز کوو ګورو به چې د نیټورک ټرافیک چې دی بنشم سکه معنی تاسو به چې دا مری ازاده کا وجه دا پوه شئ وبنشم سکه معنی مې راوځي شي دا نیټورک ټرافیک چې دی هغه موږ انالایز کوو هغه نه بعد چې په دویم نمبر لیب کې کوم دی موږ به اپلیکیشن کمانډ سنټر چې کوم دی موږ به تھریټ چې کوم دی هغه موږ ګورو دا چې دا دې ته لکېږي ACC په Palo Alto کې په دې کې موږ تھریټ چې کوم دی هغه موږ ګورو بیا firewall logs چې کوم دی هغه بیا موږ انالایز کوو په دې نمبر 3 کې په 4 کې بیا کوم چې logs دی هغه بیا موږ Linux server ته چې کوم دی هغه فارورډ کوو په لک سات کې به تاسو لیب وخیمه زموږ سره د لیب انفراستراکچر چې دی هغه کوم دی بیا موږ ریکانسنس اٹیک چې کوم دی خلک ځینې اٹیکر چې کوم دی هغه ټیکنیک استعمالي دا غي په تر باندې انفارمیشن چې کوم دی هغه راګیدر کې غواړي نو دا به موږ څنګه مطلب دا چې سکیور کو ځان دا به سټاپ کو څنګه بیا موږ end point vulnerability profile چې کوم دی هغه موږ موږ څنګه سکیور کو threat intelligence چې دی هغه باندې ولګو دی باس کو او هغه ستوي څنګه کیږي او دا غي نه پاتې موږ چې کوم دی بلیک لیست ډاینامیک بلیک لیست چې کوم سره دی هغه موږ ها وستدینه وزوزما وسو زموږ سره لیبس چې کوم دي په شي د لیبس لپاره زموږ سره انوایرنمنت دی د انوایرنمنت چې کوم دی هغه لپاره اب تاسو اوس وینئ باګي یو IP اډرس یا هغه فایروال IP اډرس چې هغه په مخ باندې
یوز کوم ډیټیل ته په آی پی ایډریس ډیټیل ما نه دی ورکړي په لیبس کې ولې چې دا وس تاسو کوم ویډیو وس ګورئ په دې ویډیو کې ښه باقاعده فل ډسکرپشن چې دی تاسو ته به اوس راشي دا زموږ سره چې دی دا زموږ سره لیب شو په دې لیب کې دننه زموږ سره که خیال یې وکړو زموږ سره کلاینټ دی او دا کلاینټ چې کوم دی تله دی هغې آر ډي پي دلته دی یو ته رانږدې شوی دی دی ته به رانږدې کړو نو دا کلاینټ چې کوم دی د کمیونیکیشن کوي د آر ډي پي کنیکشن په تھرو باندې دا آر ډي پي کنیکشن چې کوم دی ریموټ ډیسکټاپ پروټوکول چې کوم دی موږ به استعمالو دغه آی پي ایډریس چې کوم دی د فایروال دی لپاسې 192.168.1.254 دا به تاسو په مخه باندې نه زموږ سره ګوره زون چې کوم دی سیکیورټي زون چې زموږ سره کوم دی هغه زموږ سره انساید دی زموږ سره آوټساید دی زموږ سره چې بیا دی ډینجر ډي ام زی ډي ملټرایز زوم چې دا کوم نو زموږ سره کلاینټ چې کوم دی دا کلاینټ نه به موږ ښه باقاعده ټرافیک چې موږ کوو نو هغه موږ داسې موږ به دا ټرافیک چې دی دا به د انساید زون نه دی به ښه باقاعده داسې رواني دا هغې سره زموږ سره دلته بیا راځي زموږ سره هابس زموږ سره دلته دا سویچز دي دا سویچز به کراس کوي ښه باقاعده دی په ترو باندې به آوټساید چې کوم دی هغه زموږ سره بیا ګیټ وے کې راځي هغه سیسکو والا خدای سکیورټي زون چې دا کلیک کو دا بهر زمونږ سره بیا کم آوټ باوند لیب ټرافیک چې کم دی هغه بیا دلته راځي اوس کو دلته یو پټو راوسې ورنیږي کومه سیپر وذ ګوګل انیوی خو دلته خیال دی ګوره ډیکریپټ کوي نو دا زموږ سره ګوره ایکسټرنل نیټورک شو په ایکسټرنل نیټورک کې زموږ سره ګوره دا بایجان چې کوم دي زموږ سره هیکرز زموږ سره سکرپټ کیډیز زموږ سره دنیا شه تھریټس زموږ سره آوټساید چې کوم دي هغه بهر ناراضي هغه موږ بلاکو دا غیر لپاره موږ خبا قاعده دا فایروال استعمالو دا فایروال موږ دلته دی کې خو د بدیزي کې پوه شئ دا فایروال چې کوم دی دلته خیر ما سیس کور ورکړ تاسو ویژوالایز کومئ خو په اصل کې موږ استعمالو فالو الټو والا نو دا موږ دلته کې خو دی ته دینه مطلب دا کوم انفارمیشن چې کوم د ناراضي دا کلاینټ کې دا کوم کس دلته ناشې د کمپیوټر دا او دا کس چې کوم اکسس کوي د کمپیوټر دا نو دی خبا قاعده د ټرافیک چې کوم دی دا ټول فلټر کی دا اوس موږ د فالو الټو فایروال په تھرو باندې دا موږ چې کو اوس کدی خو موږ راشو موږ به وی لاین ته لاسو وی وایر چې کوم دی ډي ام زی زموږ سره ډي ام زی چې کوم دی زموږ سره خبا قاعده دی هغه آی پی ایډریس موږ سره دا ډینجر زون دی پوه شو په دې کې موږ لینکس سرور زموږ پرتی دی په دې کې موږ نور دي سرور چې هغه ته موږ اکسس کو دا آی پی ایډریس چې کوم تاسو لپاره نه دا په ټول تاسو وینې په لیبونه کې موږ استعمالو او ډسکرپشن اگین ما نه دی ورکړی تاسو صرف دا وایم چې لیب چې موږ په دې کې سکو لیب ګوري سلو رواني خو زموږ سره دلته دا پروسس دی ښه by the way دا لیب دا میټیریل چې کوم دی کنه دا د کورس کې په ویب سټ کې کورس چې کله تاسو لاړ شئ نو اوورویو دی کریکولم دی ریویو دی کورسز میټیریل دی د کورسز د خاطر د میټیریل ټیب چې کوم دی نه دی دا دینه به ټول انفارمیشن موږ کوشش کوو چې هغه د موږ ورخېږو سیده نو په او مای ګاد ها نو وس دې شی دی چې کله تاسو بوای چې یاره د لیبونو کې موږ د ټولز استعمالو د لینکس کم زی دي موږ به یو لینک تعالی درکو د ویب سټ لینک په خو ټول میټیریل چې دی هغه د کورس کې په ویب سټ باندې پراته شي دا الته بلار شي دا غزنه تاسو بیا ځان لینک چې دی هغه اکسس کوئ ځکه چې په یوټیوب کې موږ دومره لینکونه نه شور کولای خو هغه ځنه به تاسو کوئ کنه او بیا موږ ته وایي په کامنټ کې یاره لینک کوم دی خو اسه لینکس ته ریکوست مکوئ چې تاسو ویب سټ نه کړئ پوه شئ نو په ویب سټ کې به لینک کو خامخا تاسو پراته نو زه امید کوم چې تاسو دا لیب چې دا تاسو صحیح وګورئ او په دې باندې خزان پوهه کړئ پوه شئ دا یو انټروډکشن ویډیو ما راخکړی د دین سیوانو نه راغوم چې بیا بورګه به کنه خو بس موږ په فلو باندې روان یو سینا موږ به سایبر سکیورټي فاونډیشن هغه نه بعد بیا موږ جمپ هو نیټورک سکیورټي فاونډیشن فندامنټل لیبس هغه نه بعد بیا موږ جو نمبر 3 دا هغه نه بعد موږ بیا جو نمبر 4 دا دا یو د راوټ ته دا موږ استعمالو او د دې په ترو باندې به ان شاء الله تاسو ته انفارمیشن چې کوم دی پیش کیږي او تاسو امید کوم چې تاسو خبا غیده یو کوئ ځکه چې کېدې شي دا بورینګ همي کله په آی ټی کې یو کار دی آی ټی کې یو کس یو کار کوي هغه ډیر زیات موټیویټډ وي چې یو بل کس کار کوي او څوک د ګوري اسړي دا ډیر بورینګ کاری خو ریممبر
کم کس چې د ګوري کنه هغه په ذکر هغه ذهن ته راځي کله چې تاسو د دې لیبونو نه مطلب دا قوت د لیبونو تاسو صحیح وکتل تاسو ته به یو دای نالج به د دې پیدا شي که بیا سبا ورځ تاسو جاب ګورئ نو هغه جاب انټرویو چې کوم دي هغه ټول چې دي ریلیټډ دي لیبونو ته تاسو به یاد پلان کې ډیجیټل سرټیفیکټ چې دا څه وي SSL څه وي SSH څه وي زموږ سره پورټ سم سره کوم دي زموږ سره چې دي نو SSH پورټ چې هغه 22 دی زموږ سره FTP چې کوم دی هغه 21 دی هغه ټول موږ ډیسکس کړی زموږ سره بیا ګوره DNS 53 دی زموږ سره بیا AD چې کوم دی هغه HTTP دی زموږ سره HTTPS چې کوم دی 443 پورټ چې کوم زموږ سره دی زموږ سره دنیا شي دا انفارمیشن دی که تاسو وایي چې زه خپل سایبر سکیورټي بیک ګراوند راغوم زه ګورم ځکه چې موږ به انټرنشپ راولو او پای کې موږ پریکټیکل ایکسرسایز تاسو کوو پریکټیکل مطلب پریکټیکل خو باقاعده کوي به نو هغه لپاره د لیبونو چې دي خو باقاعده وکړي ان شاء الله موږ لا پبلش کړی دی په ویب سایټ باندې آیا په سوشل میډیا باندې خو تاسو وایم چې ان شاء الله د جون په اخره کې یا د جون میډ جون کې موږ میډ جون کې موږ انټرنشپ کولاو سینا دا غیر لپاره موږ یو لیست وسرغو په ویب سایټ باندې نوټیفای می پوه شئ هغه یو ایمیل لیست دی هغه په خپل ایمیل ورکړئ هغه ایمیل لیست کوم دی هغه به موږ په یو هفته مخکې لیست لګو چې موږ په دې پلان کې ورځ باندې انټرنشپ کولاو ځکه چې هغه به سلور انټرنز به موږ هایر کوو سلور پیسې به ورکو 5000 روپو به ورخه باقاعده پیسې ورکو چیلنج به کوي خو باقاعده چیلنج به ایون که تاسو زیرو نالج کنه خو تاسو به ورو راغی سې ځکه چې درې میاشتې وي هغه موږ به ډیزاین کړی دی لګیم په پوه شئ دلته په یو اس کې ما ډېر انټرنشپ کړی دي دا ټول ما کمباین کړی دي دا قشن دی فلو ما راخ کړی د سایبر سکیورټي انالیست یا هغه له خیر نوم ولا بیا ګورو سایبر سکیورټي سن نوم ورکو خو زموږ سره باقاعده هغه یو پروسس باندې با زموږ سره روان دي ماشوم پای چنل ته بیا خبرې نو هغه پروسس چې کوم دی ابي او پدې کې به دا ټول چې تاسو دلته کم کوئ کنه دې باندې تاسو پوه شئ باغې باندې موږ فوکس کوو heavily vulnerability موږ به ګورو چې دا ویب vulnerability چې هغه څنګه کیږي هغه موږ څنګه کوو باغې په هیګي هغه ټریکس میکس چې کوم دی تاسو آنلاین هم یوز کولای شئ دنیا شي by the way it's illegal تاسو نه هم چې یوز کوئ سیدا په زور کوي خو دا د چې لکه ذکر خشي ذکر یو وکړم تاسو بیا د ارګنایزیشن لپاره ډیفنس کوم دی هغه بیا صحیح کوي او چې کله تاسو د ارګنایزیشن ډیفنس کوم دی هغه صحیح شو نو تاسو بیا چې دی نو ګډ سایبر سکیورټي انجینیر یا پروفیشنل چې کوم دی هغه تاسو بیا راغلی شي زه په واد بچا او دا لیو زموږ سره شروع کیږي راځي چې سٹارټ پیوالو خو باقاعده وکړي سکیپ کوي مو پوه شئ زما اډوایس دی تاسو do not skip it ما personally لیبونه چې ما کم کول personal life کې 80-90 hours لیبونه په زما په اکثر months ولګېدل چې حد ویدو ټایم بنو ډېر ټایم به لګېدل کله نه کله به 8 غنټې ودانه سم ورځي پوه شئ بورینګ هیز بورینګ خو دا هغې نه چې ما کومه ذکر کړې ده او هغه ته بیا بهر هر یو ملک ته تاسو لاړ شئ بهر هغه ملک کې تاسو خو باقاعده د ایکسپیرینس چې کوم تاسو کړی پریکټیکل ایکسپیرینس دا به تاسو په کار راځي او په دې په تر باندې سرټیفیکیشن هم پاس کولای شي په دې په تر باندې تاسو مخې ته شي نو زه امید کوم چې تاسو دا لیبونه چې خاصي وګورئ او دا لیب ته خلکو سره شیر کړئ پلیز څومره زمونږ آډینس یې واقعي اگین ما تاسو وی لیبونه چې کوم دي پریکټیکل لیبونه بیا تاسو ته اویلیبل کیږي هغه به صرف لاګین کوئ او لاګین به کوئ انټرنیټ په تر باندې به هغه کې به تاسو لینکس ماشين هر نمونه ماشینونه به تاسو اویلیبل صرف لاګین به کوئ او پای کې خپل هیکینګ کوئ او هغه لپاره سپورټ پکار دی سپورټ دا چې څومره زمونږ فالوورز دي مطلب سټوډنټان سیوا شو نو موږ ته پته ولګي چې یار نه نیډ شته و چې سټوډنټان ډېر لګي بیا موږ نشو کولای باغې باندې اسټیمیټ موږ کړو تقریبا راځي تقریبا 15 to 20 लाख पाकिस्तानी रुपए बागे बंद राजी ताकम सिस्टम जे कम पदे बान मंग इंशाल्लाह द इन्वेस्टमेंट मको नो प्रॉब्लम फ्री ऑफ कॉस्ट पीस बिल्ला फॉर यू पोश्वे मोनेटाइजेशन इसम निश्ति मंग मोनेटाइजेशन मंग न को खुदा د چتا سو وګړي پیدا وشي او کدا سو چې یار د زما خرچه مونږ کوي او دا سبسکرایب ودا شنه به سیوا شي مونیټایزیشن نشته نه غي څه پیدا هم نشته انیوی زه امید کوم چې دا لیبونه تاسو صحیح وګورئ الله پامان